أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ تاسو خبرو شروع په بار د غدرس او شپته خوونه کې ترغیبا مته یو څو بیان کړي په دې مناسبت باندې چې انسان عمل کړه ولې نارینه یو په زنانه ځکه حدیث کې راځي د دې خوینه چې خوینه په انسان کې موجود شي د سړی بل الله رب العزت جنت ته داخل کی او زموږ تاسو په تذکرہ د قران سره په دې مناسبت باندې چې دې کو خپل عمل کړه ولو ملګرو لم بیان کو نارینه او زنانه د ټولو له نن یو بل خوې چې اکثر خلک به دې کې واقع دي الغلول دا من الدوکا دکانداري کې دوکا غنیمت کې دوکا امانت کې دوکا د څه دوکي چې کله په انسان کې موجودي او د خپل کمال وګڼي رسول الله فرمایي چې د انسان بل الله د جنت نه محروم کی دا ګورزمن تاوان دی چې موږ چرته یو خراب سودا یو هغه چرته یو غریب او مسکین باندې تیر باسو یره یو بچی لوی کو بده بازار لوی غړي چالاک سره ودا نو ته ایسه بده سړي باندې تیرې شو ادم رګټه مې وکړه قرآن او سنت شکل انسان مطالعه کوي د دې سړي په اړه کې حکم دار چې د جنت نری پم دقه سودا منځان محروم کی دنیا بری په آباد نشي او ډلوي تاوان دی وکی خطرناک او خراب غین لما د شکم زي یو شي ګراشي د کی منه د ګډوډوالي خیانت غنیمت کې مالفه کې وغیرہ اصطلاح کې حلیلم فرمایي د غلول مبارکي یو سړی په بیت المال کې خیانت کوي یا د قشم بده زکات کې غنیمت کې اگر کبه علماء چې دې تعلق صرف د غنیمت پورې دی خو لیکن دا خبر عام ده زکات تعالی شادر کې چې د زیر ورسو پاره کې دورانه وکي یو بچی تعالی چا کې نه و چې د باندې تعلیم د قران او سنت او صحیح تربیت وکړه بده کې کمې زیته وکي غنیمت کې بیت المال کې د ټول لدا شی شاملېږي اهلیم دا فرمایي چې د دوکي به مختلف صورتونه دي کله کله یو انسان دوکه بری غنیمت کې شروع کې معنی مجاهدین په وجه کې تعرض کوي او دشمن را لاندې کې دغه نډر شي غنیمت کې ونی شي امیر یا قومندان چې راځي نو د یو شی د سي اړخلا کړي رسول الله فرمایي ورس صبر شي چې په دقه حرکت باندې بدا سره الله د جهنم مجلبو شي حتی خبر په غزا کې د سیرت درسونه کې دا ویل شي وو رسول الله ملګرو لوي چې دې غنیمت سره ورډر احتیاط کوي یو ملګری ویل چې یا رسول الله ما خو یو دوه مجره بوټانو اخیستې دی الله رب العزت به د ور مجي ستاره خونه وتړي مجاهد محمد رسول الله قومندان محمد صلی الله علیه وسلم لیکن د بوټانو د دوه مجي اخیستې دی الله رب العزت بدله د ور مجي په غیدنه کې تړي ورسره برشي د الله د نبی او غلام او د الله نه دغه دعا وکړه چې الله په دې غزا کې ما شهید کو په دغه ځای مې شهید کړي خپل یو زید مړی له اشاره وکړه غشرغه په مکه ځای باندې ولګیدو ملګرو ویل چې دا خو د جنت والا دی رسول الله فرمایي دی یو شړې غلا کړي او په اق شړې وجبانه وسم د جهنم په منځ کې شوي شي موږ تاسو به صرف کده موږ نه کړي او مجدار ګیره پرېدا او کله د نوم د لپاره به حج عمره لم لاړ شهر بلانه شه ډېر بزر د سپینې جامې کړي او ډېر وګد تسبیح وسره دی او خیراتونه بګي کوي او ګیره ډیره مزیدار ده لیکن د شورانه کړي چې اقورانی د وجه الله رب عزت در جهنم منځله بوشي د قران او سنت باندې وزن تلل بکار دي قتل صفئی عبد الله ابن مسعود فرمایي چې کله دا په زکات کې راځي حدیث کې راځي الله نبی فرمایي یو ملګری له ویلې زه د اخو کنه کړم چې سره په قیامت کې مخامخ شمه په دې طریقه باندې چې صاحب د شبانه وو د زکات در باندې پاتې سوري او اوازونه کوي او تا زکات نه ورکړي رسول الله فرمای قران دا خبره کړې ده چې کله انسان صدقه او زکات ورکړي د مال زیاتیږي خو زموږ د ډېر انسانانو به زړه وران شي وي دا خو کمیږي د الله نبی فرمایي چې ځان برباد کې 50000 کاله به دقه مال بتا باندې غوبل کې دینه به ور جوړ شو د مخ او اړخ او شبر ور باندې الله داغي مربتي جوړي امام قرطبي رحمه الله لیکلی دی
ویو په دې دوکو کې په دورانو کې دغه خبره ده ته په یو ځای کې مامور یو کار چاله کوي او هغه طالب تحفه کې یو شی راوړاندې کی وی رب العالمین به ورځ قیامت د دې تحفه په اخصلو باندې تا ذلیل رسوا او شرمنده کې به جهنم له ورسي مخکې د درس ویل شوی د سیمو شرکه په دې کې زماره منصب ده خو د خپل تبر راکې سلف صالحین کې بدا عادتو هغه به شکل چاله او کارو کې هغه سړي په خپل تبه باندې یو شی ورته راوړل د زما د خوانه تاسو سره واخله او د جیب خرچه شو یا فلان لکه اوس ورته جدا جدا نمونه کړي هغه به تینا خرڅوي دا خو ګور سود کې راځي او دا خو دوکه کې راځي په منطقه خصلو بل امر جهنم نه منای کی وس خدا څخه چې خپل تبه ورکه بلکې شرط په لګي چې ته مال دومره مال راکې سبا سره کار به حل کوم دې صفه چې به ارچا کې موجود دی الله نبی فرمایي دا جهنم نه دی جنت ته به محروم شي حتی تر دې پورې اهل المدا خبره ذکر کړې ده په دوکو کې دا خبره مرাজি چې وسړی د چا نه د کتاب مطالبه وکي او هغه د ځان سره وساتي ورې نه کی یې واخستو او به برته خپل شله تسلیم نکي مګر په دې شرط باندې چې هغه کتاب حفاظت کوي د مال د خلکو مالونه تختول ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې څوک چې زمنګ مامورینو هغه ځان له واده بکی وکي او که خادم نه خادم د ځان له برابر کې او که مسکن نه کور د ځان له برابر کې ابوبکر ویلې وې د دې درې شین نه بده خو چې نور شین چا بده مال د بیت المال کې ځان له واخه صدا یا غل دی او یا دو کمار دی الله به په دقه عمل باندې د جهنم منزل کوشي خپل مال دی به جوړوا د خلکو اندازمه کې لاندې کول پر دې بریدونه والو دا ټول په دې کې داخل دي ابن حجر اسقلانی فرمایي چې امام نووي رحمت الله علیه نقل کړی دی اجماع د ټول مولانو د بده خبره باندې چې الغلول من الكبائر دقه دوکي مو کې د مخکې ذکر شو دا ګوره کبیره ګناه ده او ډیره سخته ګناه ده قران او سنت چې به کله انسان مطالعه کې دي باره کې ډیر آیتونه او ډیر احادیث راغلي دي تر دې پورې چې کله یو سړی هغه خیانت دوکه وغیرہ شروع کی او اسلامي خلافت په هغه باندې قادر شو دی ونه څه شل بږي اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې کم شغلا کړي هغه به اخلي او دله مسخ ادب او تعذير ورکې دي چې بل ملګری نور ملګری ته عبرت والی دا کوم مال چې دا خسر دا به څه چل کې امام شافعي امام مالک ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي و دا مال به خسر کېږي او سوځول کېږي بنا او زعیشه فرمایي چې نه دا به سوځول کېږي بګر د عمر بن الخطاب بعض واقعیت ذکر کړي چې خلکو له مالونو سوځول دي یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي پروید د ابي حمید الساعدي د الله نبی په یوځای کې مامور مقرر کی والی حکمران وکړه چې هغه سړی راغی نو ویل یا رسول الله تاسو د زکات او د شینو درټولولو د پاره زلې غلې دا مې تاسو راوړو خدا نور شي نظم دي ځکه چې کله الته مامورم داخل کومه هدیه کړی دی لکه اوس ډېر خلک دا خبره کوي چې دا کومه پلاني راکړه رسول الله د منځنه ورسته منبر باندې کېنه سعودره دو په الله باندې حمدونه ویلې تشهود ویلې او به ویلې چې موږ بعض خلک مقرر کو غوې د خبره کې چې دا مولنا مراوړي ساوس د پاره د نور موږ له حدیث شوی دی ودا د مور په دې کور کې کینو د پلار په دې کور کې به دې وګوري دل سو حدیث ورکیو کني ورکی دا څومره حدیث ته درکړی شوی دی منصب د وجنه دغه منصب ته اسلامي خلافت درکړی لري دلیل بدی باندې چې بدی کې تان اول نه نیولې اخره پورې څومره شوی راغلی دا په ټول خلافت ته تسلیمي چې بنو چې داس ما مال دی ته کور کې کنه به داخله ته د مال درکې څو دې به پیژنیم نه او رسول الله فرمایي وکم سړی چې هغه غلا کی او دوی کې غصب وکي ودا ورته په دې سټ باندې سوري او د وخ اوازونه بکې کچا غویا لاندې کې هغه به د قشن د غویا اوازونه کوي کچا ګډ او به دا خبر وکړه چې ما تاسو دا خبره کړې دا کوم نه دا کړې یو موږ ټول ورته وشو ولنه یا رسول الله ودا الله مبارک اوچت کې تر دې پورې چې تخرګونه د سپینواله موږ د محمد رسول الله ولیدو چې ارجه به غلا کړې بل حدیث کې راځي د کوناټو په خوا کې الله ورته جنډه ولګي لوا الغدر د دوکي جنډه بیرغ چې دغه انسان دوه کمارو په دنیا کې د خلکو په اعتمادونه کول او چې دا ورانو حدیث راځي ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله ورځ دعوت وکي تر خبره وکړه چې د دوکي ډیره بدی بیان کړه او به ویل ګوره زه به تاسو کې هیڅ کوم خوښ نه غنم چې قیامت کې وسره مخامخ شم دغه بل څټ باندې وکسوري او یا ور باندې اسوري یا ور باندې ګډیا بل دا شی بلکې تاسو د دینه توبه واسي او د عمل خپل اهل اور تسلیم کړئ
ځکه دا دوکره خیانت دی او د انسان نتیجه به دا جوړیږي چې دا به د جنت اور باندې منشي. یو بل حدیث کې دا راځي حدیث فرمایي چې محمد رسول الله نو ورېدلې وی چې کله موږ یو سړی په وځي کې والی مقرر کې یا رئیس مقرر کې یا وزیر مقرر کې او د سنې په اندازه باندې یو شی باغی کې اغلا کې وي په ورځ قیامت باندې بدقه اغلا مراوړي او الله رب العزت به یې سبه جهنم له ورغورځي. ترې خلکو لګوري څومره د خپل کمال او چالاکی غني چې موږ په دې ریاست کې موږ دومره بنگلې جوړ کړو، موږ په دې ولایت کې موږ دومره بنگلې جوړ کړو، په دې وزارت کې او د دې منصب نه مخکې تخلق لیدلې وي چې صورت حال له دا د ځان له تاوان جوړ کې تاوان دې دا جوړ کې چې جهنم له ځان ور باندې وغورځو. رسول الله فرمایي د دینه بزان ساتي. د سليمان ابن بريده نقل له و محمد رسول الله کې عادت دا اذا امر اميرا على جيش او سريه رسول الله بچ کړي امیر په یو لخر باندې مقرر کړي او یا په یو دسته باندې ګروپ باندې نه هغه ته به دقه وشتو کې به تقوا الله چې یسړي د الله نه یریګا او استاد یې څومره ملګری دا ټول د الله نه یریګا او د ټول به د خیر خبره وکړه به ویل د الله په لار کې غزا کوي، جګړه د هغه چا سره کوي، جهاد د هغه چا سره کوي چې هغه کفر کړي دی، غزا به کوي ګوره خیانتونه بنه کوي، دوکي بنه کوي، قتلونه بنه کوي، وړو ماشومان لردا بنه وژني. دلیل به دې معنی چې رسول الله دا خبره ولې ذکر کړي چې کله په انسان کې خیانت او دوکه موجود شي د شي انسان بل الله د ناکامۍ سره مخامخ تاوان سره. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی نبی د انبیانو غزا کول د خپل قوم له ویل چې اقا سړی د زمو خپل نه راځي چې هغه نامزد دی او که جواد کړي نه ده یا یو سړی دغه بادي جوړ کړی دی لیکن دا چټه پټ کړی نه دی یا ګړي وځي اخی شری دغه د حمل لګیدو مسله دا هغه لږیدل نه دی. وی تر دې پورې چې وکړي لور نږدې شو د مازیګر منځو یا قریب اغیلا دا نور د ډوبېدو په حالت کې ورته ویل چې ان ور ودرېګا زکه تم ماموري او زم ماموري ما او داسې دعا وکړي چې الله دا ما باندې بند کا. وی تر دې پورې چې هغه کله علاقه الله ټوله فتح کړه، غنیمتونه چې کله را جمع کړه نو په خو ور د شي عادت لرلو چې دا غنیمت به ورته کې خودل شو هغه به سوزولو. دا زموږ د امت امتیاز او خصوصیت چې دا غنیمتونه موږ له جایز دي ځکه زموږ د زوف الله معلومو. نو کله چې ور له غنیمتونه کې خو هغه قبول نکړه. رسول الله ویل هغه رسول چې هر قبيله مشر درځي او سره د بیعت کوي، هر چا به سره بیعت کوي خو د چا لاس بچ د پیغمبر سره ونکړو هغه کې بخیانت وي په دې کې وسړی راغی چې د رسول په لاس کې د لاس کې خو د لاس ور پورې کله کون خو وی قبيله دراواله چې هغه ما سره بیعت کوي وی هغه کې د دوه کسانو لاسونه ونکړه د رسول پورې یا د درو وی ویل به تاسو کې دوکا ده وی دوی د غوی د سر په اندازه باندې ستزر پټ کړي او غیر واقعه به د مال کې خودلو د عمل د اوچت ځبانه کې خود و راغي به غي شي ټول وسوځول دا غنیمتونه به موږ له جایز اوس موږ نه مخکې بل هیڅ چاله جایز نه وګورئ څومره سخت خیانت دنیا کې الله رب العزت د دې سزا د خلکو لور کړه وی شرمول د رسول په وړاندې. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لا یزنی زانی زناکار سره چې کله زنا کوي او هو مؤمن بده کې د سره ایمان نشي باندې کېږي. یو سړی جنا کې وغیرہ مؤمنی محدثین به حدیث ډیر توجیهات بیانوي. یو سړی چې غلا کې رسول الله فرمایي بده کې ایمان نشي باندې کېږي، یو سړی چې شراب کې بده کې ایمان نشي باندې کېږي. ابو هريره سے فرمایي وکم سړی چې یو قیمتي مال چې خلک اغه له خپل سترګې او نظر ولشتي اغه ډاکه کې غلای کې و دې انسان کې د سره ایمان نشي باندې کېږي. لکه اوس اختطاف د چا گاډي تختول او د چا بچی تختول د چا ورونو لرونه او دغه په مقابل کې به مال طلب کول رسول الله فرمایي چې بده شي انسانانو کې بر سره ایمان بالکل نه دا څه کمال نه دی بلکې دا تاوان دی د ایمان سره مخامخ کړي د زوال سره. او به دا خبره وکړه چې به تاسو کې یو کس ګوره خیانت نه کوي چې د ایمان پادې ځان وساتئ ایاکم و ایاکما ای خلکو د خیانت نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ که دوکي مچرته شروع کړي په دې دکانداري کې په دې خسرو کې په دې منصبونو کې رب العالمین به ګوره تاسو نه ایمان واخلي ایمان به کې سره پاتې نشي داخله به ایمان دي رسول الله باندې ځمانه. عبد الله بن عباس فرمایي د خیبر پورز باندې څخه د محمد رسول الله ملګرو نه رااله او دی ویل فلان شهید فلان شهید فلانه شهید شو فلانه شهید شو وی دیو کس په بارے کې ویل چې هغه شهید شو رسول الله خادمو. رسول الله ورته ویل کله د شي نشي کېدلې انی رأیته فی النار فی برده غضاها و ما دا ولیدو چې دیو چپن غلا کړي و الله د اق چپن د وجنه د جهنم په منځ کې وغورځو او سمانته سوځي. او به رسول الله ویل ابن الخطاب عمر سے ویل
ایس حبلان شو دی خلکو کې د आवाज وکړي چې جنت له داخلي کې نه مگر مؤمنان انسانانه نو عمر سے فرمایي وزلان مو د خلکو کې د شي اعلان وکړي چې الا خبردار انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون جنت له داخلي کې مگر مؤمنان دلیل په دې باندې چې کوم انسان خیانتونه کوي رسول الله فرمایي دا غنه الله ایمان واخلي ایمان دغه بالکل ایمان نشته قران کې رب العالمین فرمایي ويل تبيدا للمتففين دا منه اق انسانان چې په دې سودا کې کمی او زیاتې کوي په درنده اخلي او پسپک باندې خرڅي خراب مالي هغه د کلم په لکونو باندې خرڅي دشي انسانان رب العالمین فرمایي چې الله دې جهنم لبوشي زمونږ الله ورته اخیرا کړی دا انس بن مالک فرمایي وی وسړي ویل چې رسول الله قد استشهد مولاك فلان استقبلنه غلام کوم شي الله نبی ولې کله د شنه ده ان رايت عليه ما باغ بني وشړي ولید لا الله چې غلا کړي و د غنیمت د مال لا یوم کذا وکذا د اق شړي د وجه رب العالمین د جهنم منځ دا غرزولې دلیل به دی باندې چې ګوره جهاد ډیر مقدس عبادت په دې کې ګره ظریف اندازه باندې شي هغه تر ډیر معمولی غونې شي خاري اخو دې خو دې کې نو جهاد خو څه کې چې هغه ختم رب العالمین باندې د اق شړي د معمولی شي د وجه نه ایسر جهنم دی منځ لبوشي الته به پروتي دا صفه چې کړ په انسان کې الله به د جنت نه منې عامر بن ابي عامر الشريف فرمای وی رسول الله فرمایلی دی ډیر خاندان چې دی هغه الاسد والاشعريون دي وی ځکه دوی چې په قتال کې تخته نه کوي به در خلک لري او ناشنا صفت په کې دا چې خیانتونه نه کوي دا ډېر صفت دی چې انسان په دې نیک صفت باندې مشهوري صوبان الله فرمایي چې محمد رسول الله ویلي من ما ته سوچ مرشو دا بریو د درې شینونه الله به جنت ته داخل کړي یو چې بده انسان کې لوی نه و رسول الله فرمایي د کوم انسان بزړه کې چې د ظریف اندازه باندې تکبر دي چې انسان الله سره جنت ته داخل نشي د ظریف اندازه او اقا انسان چې هغه باندې د قرض مسله نه مګر کچرته د شینه ته جزاء ادا کوم نه به الله رب عزت باندې د معافي مسله کوي بعض خلک قرض اخلي بدینه باندې چې موږ نه ادا کوو والغلول او خیانتونه کم سره چې هغه سودا کې راکړه ورکړه کې په دې علم کې په دې منصب کې په دې زمکو کې دا دوکي مو کې رسول الله فرمایي د انسان به سره جنت ته داخل نشي دا بل جهنم لبوزي دا ابلیس علیه السلام موږ شاو په دماغ کې دا نقشه خورا کړی د شګوره دې کې ګټه ده کله قران کې رب العالمین فرمایلی دی محمد رسول الله فرمایي چې د مال کې بر سره چیرته ګټه ونه کی معاذ بن جبل فرمایي وېزه محمد رسول الله یمن له ولېګنم وې چې کله یې پورې لاړم روسي اسما په سړی راولېګلو بیرته رااله د معاذ سره رسول الله ډېر مینه و کله چې رسول الله یمن له دې په سورلې باندې کې نو له رسول الله لاندې روانو ډېر توصيه ورته وکړه به ورته چې معاذ الله د پر اسما تاسو سره مینه ده هغه ویل یا رسول الله زمم تاسو سره نشي مینه ده به ورته وی ته چې راځي ګوره زما بدیجه کې نو مسما پر قبر باندې بتیریږي معاذ شپ ډېر انتهاء زیات وشړل یا رسول الله دا غشړل ټینګ نشو دم وشړل اخر ته مخ واړو وېزه یوسف پر لاړم رسول الله ما په سړی راولې چې به ورته غاکا ځکه چې سره مینه محبتي محدثین د حدیث په تشریح کې لګي داغه په فراق او جدای باندې دې زړه له درد راشيږي وې بیر عالم په ماته ویلې اتدري لما بحثت اليك ته په یوه چې د استاد مې تاسو ولې ما ورته وینا وې زما د اجازه نه بغیر ګورې شي له ګوتې ورنه راوړې ځکه دا دوکه ده او چې دوکه وکړ رب العالمین به امر شي سره به ورځ قیامت راولي او به ورته ویل شي دې خبرې د پاره مې دعوت کړې زه وسنه چې خپل منصب لري ولې ترې ویلاړ دلیل به دې ګورې چې رسول الله والی لګلې شوی دی او بیرته را واپس کړي لري او دا خبره ورته کړې چې دې خیانتونو دوکونه ځان ساته کې جهنم له بتلاړ شي دا دومره مهم خبره ده ضروری رسول الله فرمایي وی الله رب العزت به هغه صدقه قبول نه کی چې هغه به دوکو سړي ګټلی او به ایسه صدقه کی پر دې مالونه د عمرو بن شعيب عن ابيه نقل له رسول الله فرمایي چې اے انسانانو وی تاسو ګوره چې ارشه ولې نه هغه خپل اهل اور ادا کوي دوکي په کې ونه کې دا په خپل اهل باندې شاشه دوکه کړي دا شرم دی او سخت شرم دی په ورځ قیامت باندې د شي انسان بل و شرمې ذلیل به کې او رسوا به کی دا عبد الله بن عمر بن ربيع هغه نقل له وی رسول الله دا پختنه وکړه چې رسول الله په ټول عملونو کې به احترام کم دی وی ویلي ایمان لا شک فيه حق ایمان چې سره به شک نه هغه جهاد چې پای کې دوکي نه هغه حج مبروري به ویل کوم مونږ ډیر وګدې چې هغه کې دا قنوت ډیر وګدې کوم صدقه ډیر وګدې یا رسول الله او کوم هجرت ډیر وګدې بهتر دی افضل دی د فقر په وخت کې صدقه وي دا ډیره بهتره وی ویل چې کوم سړی هغه شنه ځن منه کې چې الله ته منع کړی دی دا ډیر بهترین هجرت دی د انصار د خوشالي لپاره دا خبره وکړه کوم جهاد ډیر بهتر دی من جاهد المشرکین بماله ونفسه اق انسان چې هغه مشرکان سره په خپل مال او نفس باندې جګړه وکړي
د دشمن سره او هغه قتل ډیر عزت منه اوچت دي چې انسان د خپل وینه او د قشن د خپل اشپاغه ځکه زخمی کې وګاړي ختمي کې تلفيږي عبد الله بن عمرو نقل لې وی رسول الله باندې یو سړی د ګرام تمامېدو کړه کربه غل ویلې وکله چې دا مرشد په اور کې و خلکو بوختنه وکړه چې دې سړی څه چل کړي وي چې ګورو دې او سړی غلا کړي و الله د مخې سړی د وجنه د جهنم منځ نه بوتلو اصله چې غلا کړي او د دې مجاهدونو مالونه چې غلا کړي او د یتیمانو مالونه چې غلا کړي د ملت د مال چې غلا کړي او ته په خوشاله جماعت ځان له بنگلې په جوړ کړو شرکتونه به برابر کړ د ملک او عقل ملک رسول الله فرمایي زیاده اور دی عقل انسان لمنه خبره کافی به زید بن خالد نقل لې وی خبر کې بادر سره شهید نبی صلی الله علیه وسلم ملګری لوري چې د خپل ملګری باندې جنازې مستاسو وکړي وی ټول خلکو دا خبره د شناشنا وګڼل او د رنگونو کې تغییر راغی چې د محمد رسول الله مجاهد شهید شو موږ دا خبره کې چې تاسو به جنازه وکړي او دوه خپل به مړو باندې جنازې کولې شهیدانو باندې وی پښتنه ته وشو چې یا رسول الله دا ولي وی تاسو د عملګری چې دی وداس موږ سره جهاد لاله خو یو معمولی غونډه شي هغه د سي اړخله کړو د غنیمت نه زه په دې خلکو باندې جنازه نشم کولای او زه په دې باندې جنازه نه کوم دا د الله خو کړی چې ماف کوي کني ماف کوي لیکن باندې غنیمتونه به د جهنم لروالي تاسو هغه جنازه په کوي کني کوي وې دې ملګری چې ایسته به دا خسړي مال وکړي چې دا کم شي به غلا کړي وې تقریبا د څه کنجه کې غوندې وي چې د 2 درهم په اندازه باندې وي یو 2 کنجه کې وړي یعنی غمی یعنی د 2 درهم په اندازه باندې وشیو چې هغه د غلا کړي او رسول الله فرمایي زه په د باندې جنازه نه کوم نو حال به د هغه چا سي چې هغه د مجاهدونو اصله هغه د ملت د مال هغه د خلکو د ازمه کې لاندې کې د خپل ځان بشیلې کې د سړي په صورت حال رسول الله فرمایي چې دا سړی په جهنم کې وشي جنت لشدا درې سوچ به ته خو نه ذکر کړی دا چې اسانه مسله ډیره ګرانه خبره ده عباده ابن سامت فرمایي وی رسول الله د حنین په ورځ باندې ورځ منځو کې خوا کې د شوخ پروت وخه د خبره متوجي وې داغه نه د شي وکتر واقع سملګر له د شي مثال پیش کوي ویل یې ما ملګرو وې دام ګوره د غنیمت وسره که دومره شی د دین او چت شی د دینه کته شی چا واخستو په ورځ قیامت رب العالمین د په دې سټ باندې یو د کوناټو په اخر کې ورته یو بیرغه جنډل غولې شوی او په شرمو بدا شرمېږي چې د حق انسانو د مجاهدینو په مال کې دوخه د وخت په اندازه باندې خیانت او غلا ده کړې ده دوخه د وخت په اندازه باندې د سور معمولی عادي موږ له عادي کار لګنځ موږ د الله موږ د رسول الله باندې ډېر لوی ګناه ده صحابه چې جړل هغه بزکه چې وفات کېدل جړل بیاغه ده احادیث رسول الله را مخینه کړو زړونه جوړو عبد الله بن انس فرمای وېد عمر بن خطاب یو ورځ صدقه یاد ولا وې دغه تشکره کوله عمر شه ویلي وېتا د رسول الله دا خبره اوریدلې چې صدقه په باره کې خبره کړې ده وې او وی ویلې چې کوم یو انسان وکړ یا ګډه هغه غلا کې او پای کې خیانت وکړي وې په ورځ قیامت به دا په سټ باندې ورته سوري او به اوازونه کوي دا ټول انسانان بدل ګوري چې دا خو حق مجاهدو چې خلکو له مجاهد له مس کې دا خیانت ګرو هغه دوه کمارو چې خلکو له ځان ښه پیش کړو چې دا خو ډېر بزرګ سړی دی د قران او سنت دای سړی دی او ډېر مسلمان سړی دی روزدار سړی دی او مس کې دا خیانتونه کول وې تاسو ټول دلا ګوري په شرمو بالله دا سړی و شرمای ذلیل به او دا شرم ورځ به عقله حدیث راځي ابي مسعود الانصاري فرمایي وی رسول الله زولې غلم د یو کار بس او ماته دا خبره کوله چې ابي مسعود د قیامت ورځ باندې زګور دا خو نه غنم چې صبر سر باندې یو شیخ له اغلا کړي او هغه سوري او خلک تعالی ګوري چې دا خیانتګر انسان دی زه وسلار شوی دا خبره متاله وکړه امید دار چې ان شاء الله ته خیانت پکې ونه کی ډیر حدیث دی باب کې راغلي دي د علماء اقوال په دې کې ذکر شوی دي او د دین نقصانونه اهل المدیر ذکر کړی دي چې بعضی پاغي کې داري کم انسان چې خیانتونه کوي کاغه په غنیمت کې کاغه په زمګه کې کبل کې دا په ټولو کبیره ګناهونه کې لوی کبیره ګناه ده دویم دا شی بدله پر سر باندې سورې وازونه وکړي دویم د شي انسان الله په دنیا او آخرت کې شرمای او دریم قیامت کې بداري سړي لري لوی عیب او بل نقصان داري چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې صفات نه موږ تاسو لګره راکړی دا واغس موږ تاسو امام دی قائد دی او رهبر او کوم سره چې دې شنه صدقه ورکړي رب العالمین قبلینا او ناشنا نقصان بګیدار چې کوم سره خیانتونه شروع کې منصب کې مال کې غنیمت کې وغیرہ رسول الله فرمایي چې د انسان بل الله د جنت نه وشړي ده
جهنم کې وبروت او دا منافقت علامه ده دغه د خلکو حقوق ځای کېږي نو حاصل لا معنا رسول الله فرمایي چې دین د اسلام 380 خو نه لري چې عیسی بچا کې موجوده شو دا به الله جنت لبوزي یو پاغي کې سلبي داري چې انسان بر خیانت نه ځان ساده کده چرته خیانت په غنیمت کې وکي که په زمکه کې وکي که منصب کې وکي کده چا په عزت کې وکي که په بل مسله کې وکړو د شي انسان بل الله د جنت نه محروم کړي د جهنم په طرف باندې ودا روان کی الله رب عزت موږ تاسو د خیانتونو نه ساتي